ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ولد له ولا والد له لا ند له ولا زد له ولا كفو له لا نظير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وأولانا وأعلانا وأجلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معزز حاضرین، ساسمخ کی داخری سپاری یو مختصر صورت ما تلاوت کرے دے، اگرچہ دا صورت الفاظو پہ اعتبار کلماتو اور آیاتو پہ اعتبار سرا دا صورت مختصر دے، لیکن مضمون لحاظ سرا مسائل لحاظ سرا چې د صورت پکم مسائل احاطه دا نو دا یو ډیر مفصل اور ډیر لوی صورت دی. د دې وجنا د قرآن کریم اللہ رب العزت یو عجیب قاعدہ اور ضابطہ دا قرآن کریم کی د یو مضمون باندې یو سورتی ډیر مفصل ډیر اوږد اور اغی مضمون باندې یو بل سورتی چاغا مختصر وی. اور دغه د قرآن کریم اعجاز دے
چې یو مضمون چې چرته پوره سپارو باندې احاطه کړي هغه مضمون یو آیت کې یو مختصر صورت کې اللہ پاک راټول کی راجمع کی اور بیان کی. دا قرآن کریم مختصر سورتنا دا دمتن حیثیت لري اور هغه اوږدو سورتنا هغه د شرح حیثیت لري. دا وجہ دا حضرت امام شافعی رحمہ اللہ صدا قول منصوب دے اور حقی دا فرمائلو کہ چرے پروردگار عالم یو سورۃ العصر نازل کرے فرضاً اور باقی سورتنا اللہ نے نازل کرے اور بیا مخلوق خدا پاک جدی صورت پہ مقتضا باندھی جدی صورت پہ مطالبی مطابق عمل کرے نہ مخلوق نجات اور کامیابی دپارہ دغ صورت کافی شافی بس. اور رب العزت چکم سلور اصول یا سلور مسئلے یا سلور احکامات چاہے اللہ پدی صورت کے ذکر کری دی دکا سلور مسئلے یا سلور مضامین دا ټول قرآن کریم تفصیل سره پیش کی کہ دا ایمان مسئلہ دا ایمان نہ بغیر سوک نجات نشمتے. اعمال مسئلہ دا نصوب پوری چلے انسان اعمال سنتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مطابق اور موافق نی بیام انسان نجات نشی مندے. اور دریم خبرہ چکل انسان یو مسئلہ ازدہ کی اور بیا دہری بیان نہ کی داغی اشاعت نہ کی داغی دعوت اور تبلیغ نہ کی بیام انسان کو خسران کے دے اور کہ دادری وہاں خبر